نو په دې کې به په 4 انډو کې 100 ګرام دا واچوئ او ښه په صحیح طریقه باندې به دا بیا میکس کړئ. کله چې دا میکس شو نو دا بیا په اور باندې کېږدئ، نو دا به ښه ښکلی کلر به دا چینج کړي، سور کلر ته به راوړي. د هغې نه بعد به دا ښه ښکلی ښایسته وچ به شي او د وچېدو نه بعد به بیا دا څه په ماشین باندې ښه ګرینډر کړئ او په 0 کیپسول کې به یې ډک کړئ او یو کیپسول سهار یو ماښام په نهاره د پویو سره هم خوړی شي، اوبو سره هم خوړی شي او ډېر ښه ریزلټ یې دی په لیکوریا کې. نو د یخوال نه بعد به دا مکمل لکه د کمر په شان واپس کلکه شي. کلکه شو بس دغه بیا ښه ښکلي دغه کوي، په ګلینډر باندې به یې ووایي، بس د دې نه به تک سپین ښایسته پوډر تیار شي او بیا به یې په 0 کیپسول کې ډکه کوي. نو انشاءالله یو مریض ته 14 کیپسول د چی نه واله 14 کیپسول پورې کار کوي په لیکوریا کې. سهار ماښام اوبو سره پویو سره دواړو سره استعمالولی شي، ډېر ښه ریزلټ دی. السلام علیکم ورحمة الله.